لوی امپراتور. امیرعالم د هرات په لوري مخه کړه او د هرات والی ورته هرات پریښود. امیرعالم هرات ونیو. ما ورته صبر وکړ ځکه امکان لري چې بیرته هرات پریږدي، خو امیرعالم په نیمه پوه نه شو. ما هم 25,000 کسیز لښکر مخکې کړ ترڅو ورته وښایم د افغانستان خاوره دومره سپکه نه ده چې نور به پرې اغیار قدم کیږدي. د هرات ولایت مو ګیر چاپیره کلا بند کړ. خالی تجاران او افغان مسافرین مو پرېښودل. 4 میاشتې کېدلې چې هرات زموږ یو څو نفرو محاصره کړی و، خو اوس ورته پوره 25,000 کسیز پوځ راغلی و، ځکه نو برید مو پرې وکړ. امیرعالم هم په لومړي سر کې هیڅ همت نه بایله، خو چې ماته یې وکتله نور یې نو 2 خپلې کړې او 2 پردي او اصفهان ته وتښتېد. له دې سره تیار موږ له کندهار راوتي و، نو د مشهد پر لور روان شو او شاه ولی خان پوپلزي چې د یو ټولۍ مشر و دا مو شمالي ولایتونو ته ولېږه ترڅو هغه ساحې کنټرول کړي. د مشهد پوځ بغیر له کومې جګړې څخه تسلیم شو، ځکه چې دوی یو ځل مخکې هم زما د پوځ له لاسه مات شوي و او بیا ځل یې نه غوښتل چې مات شي، یا نه پوهېږم کومه بله خبره به وه. امکان لري دومره توان یې نه درلود ترڅو موږ سره ډغره ووهي، یا به یې اقتصاد ښه نه و. په هر حال مشهد مو د نادر المسی شاروخ میرزا ته وسپاره او په خپله د نیشاپور د نیولو لپاره روان شو. نیشاپور مو هم لکه د هرات محاصره کړ. هیڅ فرد نشوی کولی چې له دې هېواد څخه ووځي، خو د نیشاپور واکمن عباس قلي بیات مقاومت وکړ او په محاصره کوونکو به یې هر وخت برید کاوه. زموږ د عسکرو تعداد کم و او وسایل هم نه و، بل په غرونو کې د وخت تېرول و او ژمي هم را رسېدلي و، یخني وه. نور نو د شپې په دې غرونو کې وخت نه تېرېده، نو ځکه مو د نیشاپور محاصره ماته کړه او بیرته کندهار ته راستانه شوه. پوره 1 میاشت مو په کندهار کې په آرامه تېره کړه، خو یوه بله بلوا را پیښه شوه. د بلوچستان خلکو د نصیر خان په مشرۍ بغاوت وکړ. زما هم نور غوسه راغله او ورپسې د خپل پوره پوځ سره ورغلم، خو دا چې دوی هم پښتانه و نو اول مې ورته وویل چې جنگ ته نه یم راغلی، اصلي کېږدئ او د پاڅون نه تیر شئ. تاسې اوس غلامان نه یاست بلکې د خپل سر خلک یاست او ستا مشر هم ستاسې په ژبه له تاسې سره غږیږي. تاسو د نصیر خان په پښتو مه تیروځئ، هغه مو تیر باسي، بلکې د خپلو مسلمانانو مشرانو اطاعت وکړئ، انشاءالله بریا به زموږ وي. د همدې خبرو سره د بلوچستان د خلکو پاڅونونه هم غلي شول او د بلوچستان ولایت په دربار کې مو د پاڅون کوونکو مشران وګمارل ترڅو خولې ورباندې شي. خو بیا مې هم پرې باور نه درلود، ځکه چې هسې نه زه به د بهر په جګړو کې بوخت یم او دلته به دوی پاڅونونه کوي، نو ځکه مې د همدې پاڅون کوونکو مشر نصیر خان راوست. د ټول بلوچستان ولایت دربار مې ورته ورکړ ترڅو هر څه کوي خپل کار یې. زه چې راځم تر هغې خو به آرامي وي. بیرته راغلم کندهار ته. 1940 کال و. دا ځل مو د نیشاپور د نیولو لپاره ښه پوره تابیا ونیوله. د پخوا په څیر مو هغه نفر چې بې زړه و لومړی مو هغه بې اسلحې ورولېږل، بیا مو ورپسې وسلوال عسکر ورولېږل ترڅو عسکر په جګړه کې بوخت وساتي. دې وسلوالو عسکرو ته مو د ډېرې چالاکۍ تمرین ورکړی و. د دوی یو نفر به د 11 نفرو سره هم مقابله کولی شوی او مخالف 11 نفر به هم په دې نه پوهېدل چې مخې ته مو د غره تر شا یو نفر دی، ځکه هغه به په لږ وخت کې د ډیرو طرفونو نه ډزې کولې. بې وسلې عسکر تر شاهي ماڼۍ پورې رسېدلي و او په ګاډیو کې مو ورته توپونه او وسلې ورسولې. هغوی شاهي ماڼۍ کله بنده کړه، خو زموږ نور عسکر د عسکرو په منځ کې نه شوی تللی، ځکه د نیشاپور ډیر لوی پوځ و او زه نه شوم تېرېدلی. بس جګړه د هرې خوا نه ونښته. ما د عسکرو په منځ کې تر شاهي ماڼۍ ځان ورساوه. کله چې عباس قلي بیات ولیدل نو همدا مهال یې د خپلو عسکرو په ذریعه پر موږ برید وکړ. موږ هم په شاهي ماڼۍ برید وکړ. که څه هم دا د شاهي اصولو خلاف کار و، خو زموږ عسکرو ورته اول نه اخطار ورکړی و، ځکه نو شاهي ماڼۍ ونیول شوه او په ټولو عسکرو د مرکز رابطه قطع شوه، ځکه یې مورال خراب شو او نیشاپور هم فتح شو. دا وخت خبر راغی چې شاروخ میرزا بغاوت کړی دی. بس همدا بغاوتونه و او زموږ پرې سر و، ځکه نو زه بیرته مشهد ته راغلم. شاروخ ته مې وویل چې نور درته هیڅ نه وایم، خو له دې څخه وروسته به دې په هیواد کې سکه هم د افغانانو چلیږي او خطبه کې به نوم هم د افغانانو د امیر اخلي.
او لاندې سیمې به د افغانستان پورې تړل کیږي. بیا به بیرته د دې ځای مشري درکړم. تربت جام، تربت حیدري، بافرز، خواف او ترشیز دغه سیمې مو پرېښودلې او کندهار کې هم پاتې نه شوم، ځکه چې په پنجاب کې ګورګاني شاهزاده د مالیاتو د ورکولو څخه انکار کړی و. ځکه راغلم، خو هغه وویل چې د مالیاتو پر ځای به د احمد شاه په قلمرو کې سند، کشمیر او پنجاب داخل شي. مطلب پورتنۍ سیمې دي د افغانستان د حکومت په ولکه کې وي. دا ښه خبره وه، ځکه مې میرمنو یو ځل بیا د پنجاب والی کړ او هغه به خپل مالیات ښه په پوره ډول رالیږل. 1-2 کاله مو بیا ښه په آرامۍ وخت تیر کړ. خو په 1980 کال کې میرمنو مړ شو. ټولو پنجابیانو یې جنازه ښه په احترام سره وکړه. ډیر زیات خلک بلکې ټول پنجاب د میرمنو په مرګ خفه شو، ځکه میرمنو په خپله د پنجاب شخص و. د پنجاب لپاره یې هیڅ د جنگ زمینه نه پرېښوده. له دې څخه موږ ته معلومیږي چې څوک له جنگ څخه د خپل هیواد په هر ډول حالت کې ساتي، نو د عوامو په زړونو کې ځای نیسي او عوام یې تر مرګه پورې بیا احترام کوي. میرمنو یو زوی درلود او هغه ته د حکومت چارې پاتې شوې. دا چې زوی یې ډیر کوچنی و، نو یې د واک چارې ټولې مور پر مخ وړې. د پنجاب نور امیران په دې پریکړه خفه شول، ځکه چې یوه ښځه به څنګه د ټولو پنجابیانو د حاکمیت چارې پر مخ وړي. ځکه نو غازي الدین د پنجاب د امیرانو له ډلې څخه راپاڅېد. په پنجاب یې حمله وکړه او پنجاب یې بغیر له کوم تشدد څخه ونیو، ځکه چې د میرمنو میرمن نه غوښتل چې خپل ولایت په وینو سور کړي. د میرمنو مور او زوی له حکومت څخه لرې لاړل او ادینه بیګ یې خپله د پنجاب والی کړ. د کشمیر خلکو د پنجاب حالات ولیدل چې خلک یې د احمد خان پر وړاندې کامیاب شول. نو په کشمیر کې هم د سکیجیوان په نوم یو شیخ بغاوت وکړ. راسن ولاړ ولایت ته والی خواجه کوچی مړ کړ. د دې خبر په اورېدلو سره زه سخت خفه شوم، نو ځکه سیده لاهور ته لاړم. په لنډ وخت کې لاهور ته ورسېدم. نورالدین خان بامیزی مې په سکیجوان پسې ولیږه تر څو ماته یې راولي. د اخیر ولی یو بېګناه والي وژلی دی. سکیجوان یې ونیو او ماته یې راوست. دا بې غیرته مو په زندان کې بندي کړ. کشمیر یو ځل بیا د افغانستان په لوی امپراتورۍ کې شامل کړ. زه تیار د کندهار نه راوتی وم، ځکه نو د ډیلي په طرف روان شوم. په ډیلي کې داسې یو انسان نه و چې زما مقابله وکړي. په کرنال کې د اصالت خان یوسفزي زوی نواب نجیب الدوله سره مخ شوم. هغوی هم را سره یو ځای شول. د پوره طاقت سره بغیر له کومې ویرې ډیلي ته ننوتو. زه دا نه وایم چې زموږ دا لوی ارمان و تر څو ډیلي ونیسو، خو دا مهال راته ټولو عسکرو د ډیلي تخت پرېښود، ځکه چې د ډیلي یو انسان هم د اقتصاد له اړخه برابر نه و، یا هم شاید کومه بله خبره وه. دویم عالمګیر مو د ډیلي پر تخت کېناوه او د وزارت چارې مو له غازي څخه واخیستې او د قمرالدین خان زوی نظام الدوله ته مو په لاس کې ورکړې، تر څو په ښه ډول یې پر مخ یوسي. نواب نجیب الدوله مو د هند سپه سالار وټاکه او ګورګاني شاهزاده احمد شاه خپله لور تیمور ته په نکاح کړه. له دې هر څه وروسته زه بیرته کندهار ته راغلم تر څو یو څه وخت په آرام ژوند وکړو. وخت تېرېده. زه لا کندهار ته نه وم راغلی چې غازي الدین بیا بلوا جوړه کړه. دا ځل سیکان، راجپوتان او مراټیان هم ورسره ودرېدل. د دوی نور هیڅ وس نه رسېده، ځکه نو دوی ټولو هلته په هند کې په مسلمانانو ظلمونه شروع کړل تر څو احمد خان بیا راشي. د دوی شمیر ډیر زیات و او دومره شمیر زما د پوځ نه و، خو بس ونه شوه. ما ته د افغانستان خلکو وویل چې ورځه پرې نور کامیابي او ناکامي د الله له لوري راځي. د غازي الدین ملا ټولو سیکانو، راجپوتانو او مراټیانو قوي کړې وه. د هغوی شمیر 300,000 ته رسېده. ما سره خالی یوه لاره وه تر څو د نصیر خان څخه چې په بلوچستان کې دی مرسته وغواړم، ځکه چې له هغه سره هم ډیر زیات پوځ برابریږي. ما له نصیر خان څخه مرسته وغوښته. هغه نصیر خان چې د پاڅون په وخت کې د بلوڅانو مشر و او ټول بلوچستان چې مې ورته حواله کړی و، خو نصیر خان مرسته ونه کړه. نه پوهېږم ولې، خو دا د ځینو خلکو عادت دی چې تل به دې په سخت وخت کې یوازې پرېږدي. ګرچې ما ورسره اول نه خبره کړې وه چې زما به د دې پنجابیانو سره جګړه راځي او خالي مې سترګې ستا او د تیمور مرستې ته دي، خو هیڅ مرسته یې ونه کړه. د بولان له لارې پېښور ته راغلم. پېښور کې راته تیمورشاه او جان خان اول نه ناست و. له دوی سره یو ځای د اټک په سیند را واوښتم. نجیب الدوله، سعدالله خان، روهیله او شجاع الدوله هم را سره یو ځای شول. زموږ د ټول لښکر شمیر 80,000 ته رسېده، خو له بلې خوا څخه پنجابیان، هندوان او مراټیان د 3 لکو څخه هم زیات وو.
ډیر ژر مو ځان د پانیپت نومي سیمې ته راورساوه. واقعا چې دې ظالمانو په مسلمانانو سخت ظلمونه شروع کړي وه. کله چې پښتنو دا حالت ولیدل نو سم د واره یې برید وکړ. جګړه پیل شوه. د دښمن پوځ را باندې ډیر قوي و، خو د هند مسلمانانو هم پر سیکانو برید وکړ او موږ هم ورته توپونه برابر کړل. موږ د ډیرو فتحو په ترڅ کې زیات شمیر غنایم ترلاسه کړي وو چې دا مهال مو ترې ګټه واخیسته. په دریو توپونو سره په مراټیانو کې غوغا ګډه شوه چې د احمد خان پوځ قوي شو. دا چې ما د جنگ په ډګر کې تر اوسه ماته نه وه خوړلې او په دې سره مې ډیر لوی نوم ګټلی و او هر عسکر زما له نوم څخه خار خوړ نو ډیری بې زړه عسکرو شاته منډه کړه، خو شاته ورته تیار خپله د هند مسلمانان ولاړ وه. هغه چې دوی پرې ظلم کړی و، یو نفر هم ورڅخه روغ ونه وت. په سیکانو باندې مو د شوبلو او توپچي ځواک برابر کړ. مراټیان مو د ځمکني پوځ سره ونښتل او د راجپوټانو سره خپل مسلمانان ونښتل. هر کله چې سیکانو خپل ځان د اور د لمبو په منځ کې ولید نو خالی به یې ځان ته لاره کته او هر نفر چې به تښتېده بیا هم ژوندی نه پاتې کېده. د مراټیانو 10,000 نفر په خندقونو کې بیروحه پراته وه. د ویر او خفګان څخه ډکه ورځ وه. د مړو په جسدونو د اسمان بازانو دورې وهلې. موږ خپل شهیدان راغونډ کړل او افغانستان ته مو راولېږل او د سیکانو مرهټو مړي مو د هر یوه کورنۍ ته ورولېږل او دا مو هغه قوم ته وښودله چې د مسلمانو افغانانو په حقونو باندې تیری څه معنا لري. د اسمان وریځو د قهر نارې وهلې، سیندونه یې د ویر سلګۍ کولې او په زرګونو میندې او میرمنې د راجپوتانو، سیکانو او مراټیانو کونډې شوې. ما چې په هغه ورځ کوم درد لیدلی او څومره چې خپل ضمیر ته ملامت وم هیڅکله به هم بیا نشم. ما نه غوښتل تر څو د هغو ځوانانو غرور تر پښو لاندې کړم چې نوي په ځوانۍ راغلي وه او ټوله دنیا ورته کمزوري ښکارېده. ما دا هم نه غوښتل چې زه دې چاته خپل ځان قوي ور وښایم. زه د قتلونو او د مرګونو په ښار کې رالوی شوی یم، خو تر اوسه مې دومره درد نه و لیدلی. دا لومړی ځل و چې دومره ودردېدلم، هغه ځکه چې د ډیرو میندو په غیږو کې مې د هغوی د بچو سرونه ولیدل. د ډیرو نجونو په سترګو کې مې د هغوی د ښځې کېدو ارمان نیمګړی ولید. واقعا چې دا ډیر سخت زور لري. زه به بیا نه ژوندی کېږم، خو دا په دې کتاب کې لیکم چې ما دا هر څه د دې لپاره نه دي کړي چې زه د لوی امپراتور جوړ شم، بلکې دلته د مسلمانانو سره د ظلم د مخنیوي په خاطر مې وکړل. له هغه وروسته زه سیده راغلم نصیر خان پسې. هغه مې بندي کړه او سخته سزا مې ورته مقرره کړه. واقعا چې د داسې انسان لپاره همدا ښه سزا وه. زه پوره باور لرم چې افغانان به د خپل هیواد پولې تر ډیره وخته وساتي او انشاءالله چې هیڅ یرغلګر به هم بیا دغې خاورې ته په سپک نظر ونه ګوري.